د یو داسې جینۍ ویډیو در سره شریکوم چې خپل ګاونډي ور سره په زوره باندې غلط کار وکړو او بیا ترې ویډیو هم وکړله. ویډیو یې هم راغلې، دا ویډیو به هم تاسو سره شریکوم چې دغه جینۍ اوس څه وایي، د دې جینۍ زندګي څنګه برباده شوله او دا ویډیو ترې څنګه وشوله او څنګه وایرل شوه. دا هر څه به تاسو وګورئ، دغه ویډیو به هم وګورئ. نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. قدرمنو، تاسو ته معلومه ده چې نن سبا هر چا سره موبایل دی او د موبایل یو داسې غلط استعمال خلکو شروع کړی دی، خصوصا پښتنو شروع کړی دی چې دغه موبایل د استعمال د وجې د ډیرو جنکو او د ډیرو هلکانو کورونه برباد شول. دغه جینۍ واقعیت چې تاسو سره شریکوم، نو دا هم یو داسې جینۍ ده چې د ډیر شریف کور سره تعلق ساتلو، یعنی ډیر ښه خلک دي، ډیر شریف خلک دي او په خاندان کې کله داسې څه حادثه نه ده پیښه شوې. خو دا وایي چې دغه کوم ګاونډي چې و د سره یې د ماشوموالي نه، یعنې دوی دواړه رالوی شوي وو، خو اگر که د دوی بیا ترمنځ ستر پرده شوې وه، خو یوه ورځ همدغسې دا جینۍ چې د بازار ته د سودا دپاره تللې او د دغه ګاونډي هلته دکان هم و چې هغه سره په دغه دکان کې ناګهانه ملاو شوي دي دواړه. بیا د هغې نه پس د هلک د دې جینۍ نه نمبر غوښتنه کړې ده، خو جینۍ اگر که نه ورکولو، خو د جینۍ په زړه کې هم داسې څه قصې، داسې څه خبرې را پیدا شوي دي او په بله ورځ یې بیا دغه نمبر ورکړی. نو د نمبر ورکولو نه پس بیا دوی دواړو په موبایل باندې خبرې شروع کړي دي. اگر که جینۍ سره موبایل د کور خو هلک ته به یې دا سیګنل ورکول چې زه پلانکي وخت کې ماته رینګ کولی شي یا دا هغه. نو د هغې نه پس بیا دغه جینۍ او هلک چې کوم دي دوی ملاو شوي هم دي او کله چې دا معامله کړې ده نو دوی په شرمونو شرمېدلي دي. نو قدرمنو، د دې واقعي مقصد مې دا و چې د موبایل استعمال سره ډېر زیات خیال کول پکار دي، ځکه چې نن سبا د موبایل استعمال داسې یو شر او داسې یو فساد جوړ کړی دی چې کورونه یې په شرمونو وشرمول، د خلکو میندې، د خلکو پلاران، د خلکو خویندې، ورونه او کورنۍ یې بې عزته کړلې. نو موږ اکثر وخت په خپلو ویډیوګانو کې دا پیغام پښتنو ته ورکوو چې که د موبایل استعمال داسې په غلطه طریقه کېږي لکه نن سبا چې په ټیک ټاک باندې کوم هلکان د موبایل استعمال کوي یا اکثر ځایونو کې چې جینکۍ د غلط استعمال د موبایل کوي، نو دا معاشره، دا پښتانه به نور هم خوار شي، نور به هم ذلیل شي. خو که د دې استعمال په صحیح طریقې سره وشي، په صحیح طریقې سره د موبایل استعمال داسې، یعنی چې جینکو ته پرې نه ښودل شي موبایل چې غلط استعمال وشي، نو بیا به هېڅکله هم داسې واقعیات مخې ته رانشي.